محمدي صاحب نه خو اول مننه دا کوم چې فکر کوم د افغانستان څخه یوازینی او یا یو د ډیرو محدودو ژورنالیستانو چې تللی دی او دغه سیریز ته رسنیز کوښښ ورکوي نو مننه کور مو آباد او کراته د لوبغاړو په حال وایاست له لوبې وروسته د لوبغاړو احساسات څنګه محمدي صاحب تاسو خپل هلته په صحنه کې وئ غروال صاحب خدای دې وکړي تاسو میاخیل صاحب ټول د سپیس درانه ګډونوال هلته مشر ساروان صاحب د یو نور همکاران دي زه چې پیژنم د ټولو سره کومو سره چې بلد یم ټولو ته درنښت مینه او مینه زه غواړم هغه د لوبې داخلي اړخ درته بیان کړم چې هلته زه ومه څه تېر شول کله چې د افغانستان دوه لوبغاړي پرله پسې زر اوټ شول صادقانه هغه شیبې ډېرې سختې وې او پسې د موږ د زړه دربا هم په غوږونو ما اورېدله ډېره سخته وه اما لکه څنګه چې په زدران صاحب بس ما واورېده او ستاسو ما واورېده غروال صاحب واقعیت نبي نن داسې لوبه وکړله چې هغه مسؤلیت یې واخیسته او پسې هغه کوم مسؤلیت چې یو سینیر یا تجربه کار لوبغاړي ته پاتې کېږي د هغې خپل مسؤلیت ادا کړ او ترڅنګ یې نجیب زدران ډېر ښایسته توپوهنه وکړله زه بیا په لوبې په بریا سره سم مستقیما ګراوند ته کوز شولم د لوبغاړو په مینه او د لوبغاړو احساسات حتی تاسو باور وکړئ چې لوبغاړي خبرې نه سوای کولی ما د فضل حق فاروقي سره خبرې کولې صحیح د احساساتو نه خبرې نه سوای کولی افسر دا ځینې مې وپوښتل غوښتل مې کلیپ ترې واخلم ستونه یې بند کېده وایي موږ تصور نه سو کولی چې داسې یوه بریا خصوصا د هغې نه وروسته لکه څنګه چې تاسو د خپلو خبرو په دوام وویل کله چې استرالیا د افغانستان سره لوبې کنسل کړلې افغانستان واقعا ناامید او خلکو بیلابیل نظریات درلودل خصوصا زه غواړم د نبي د حمید حسن چې نن د لپاره د خدای پامانۍ پروګرام نیول شوی و له کرکټ څخه دغه د ورځې پای و یعنې وروستۍ ورځ مراسم یې نیول شوي وو حمید سره مې خبرې کولې مال حمید څه احساس لري حمید راته وویل چې محمدي صاحب خبرې نسم کولی هغه څه چې ما یو د ژوند ارمان و هغه نن پوره سه چې موږ پاکستان ته پاکستان هغه لوبډله چې بیلابیل تاسو پوهیږئ لکه زموږ تاسو هیوادوال زموږ تاسو وطن او زموږ تاسو مختلف مسایل د هغې په اړه باندې لري نو د دوی پر وړاندې باندې دا لوبه خپله یو جدیت دی خپله یو احساس دی نو د حمید حسن صرف دومره راته وویل چې هیله امید دا لرم چې موږ به دا سیریز ګټو د هغې څخه وروسته د ګڼو لوبغاړو لکه نجیب زدران سره ما خبرې وکړلې د دې ترڅنګ د تکړه نبي ساخیل سره او د دې ترڅنګ یعنې ټول عجیب د خوشحالۍ احساس و راشد سره چې کله ودرېدلم هغه راته ویل چې موږ په همدې هوډ راغلي وو ځکه پرون ما یوه مرکه ورسره وکړله نو کله د مرکې نه مخکې چې تر څو پورې اماده کېدلو مال راشد دا چې مرکه ته دواړه ولاړ شو د مرکې نه وړاندې راته ووایه لوبډلې څه فکر کوي نو هغه به ډېر باورمند و او نن یې راته ویل وایي په یادېږي پرون مې درته ویلي وو چې دا لوبه موږ ګټو لوبه اسانه نه وه واقعیت د احساساتو ډکه لوبه وه د ګلبدین نه مې د اوټ کېدو پوښتنه وکړله نو دا کرکټ ته و کرکټ کې به هره ورځ موږ ته یو لوبغاړی لوبه نه ګټي همدا زموږ اتلان دي همدا زموږ یوازینی ادرس دی چې موږ ته خوشحالي راکوي جالب ماته تر ټولو د دواړو لوبډلو د لوبغاړو ترمنځ صمیمیت و چې دا ډېر جالب و لکه زه او زمان د دې ترڅنګ احسان الله او د دې ترڅنګ نواز خان سره ولاړ و نو هغه یو د لوبغاړو د ګربز او د هغه سره د مینې هغه انداز د دوی ډېر جالب و یعنې یو صمیمیت و یو مینه وه صحیح لوبه افغانستان ګټلې وه هم پاکستاني لوبغاړو هم ډېر په دې برخه کې پیغام یې دا و چې لوبه باید د لا پرمختګ سبب شي د ملګرۍ سبب شي د دوستۍ سبب شي نو په ټوله کې لوبه ډېره د احساساتو څخه ډکه وه واقعیت چې
دغسې لوبې ډېرې سختې وي. بل مهم اړخ د تماشاچیانو و چې ډېر بې شمېره هېوادوال راغلي وو له لرو ځایونو څخه. د هغوی خبرې او د هغوی نظریات ډېر جالب وو، ځکه ډېر کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو چې حتی ډیپورټ مسله وه، که څوک شخړه وکړي فیصله د اماراتو حکومت کړې ده، هغه مستقیما ډیپورټ کېږي. دا ډېره جدي مسله وه. نو د هغوی مینه او احساسات سړي ته یو سکون ورکاوه. ته باور وکړې چې تر ډېرو شیبو پورې ما چې کله کلیپونه اخیستل لاس به مې رېږدېده، هغه ویډیوګانې رانه رېږدېدلې. نو دا په ټوله کې هغه د نن لوبې هغه بل اړخ و چې مثلا موږ په انځور کې به مو نه لیده. د یو بریا فکر، یو کلک هوډ، یو تعهد، یو وطن پرستی و، یو عشق د وطن سره. دا هغه څه و چې له ورایه د لوبغاړو په وجود کې ښکارېدلو. دا یې لکه څنګه چې بار بار ثابت کړي دي، بیا هم نن په هغې ایماني جذبه باندې دوی لوبغاړي ته تللي وو. کله روژه ماتي ټایم هم و، میاخیل صاحب په جریان کې دی، د روژه ماتي ټایم و، نو یو طرف ته د روژې احساس و، بل طرف ته لوږه وه، او بل طرف ته لوبه وه چې دا هم سخته وه. نو اما تر ټولو مهمه دا چې وګټله، افغانستان وګټله، افغانانو ته خوشحالي ورکړل سوله، افغانانو ته مینه ورکړل سوله. له ټولو مننه، له ټولو څخه مننه چې په دې بحث کې یاستئ. ژوندي اوسئ، عزتمن اوسئ. مننه محمدي صاحب. واقعا چې په موږ کې دلته د پردې له کتلو دومره تاثیر کړی چې بیخي هغه تند او لوږه او روژه او روژه ماتې هر څه مویرو. باوري یم چې تاسې باندې مالته هیجان تیر شوی دی او په لوبغاړو هم. محمدي صاحب، د مقابل لوري یا د میلمنو ډلې د رسنیو استازي هلته ډېر دي، د رسنیو د برخې ملګري به مو لیدلي وي، ورسره به مو کېناستلي یاست. د هغوی عکس العمل څنګه و؟ هغوی دغه ماتې ته څه رقم عکس العمل درلود؟ ولا همدغه د یوه ډېرو مهمه مسله ته ستاسو توجه شو غروال صاحب محترم. ما سره په تقریبا 2-3 رسنیو خبریالان لکه جونیوز، اربای ډیجیټل د پاکستان چې ډېرې مشهورې رسنۍ دي، د دې د خیبر نو سما په نوم باندې یو رسنۍ وه. جالبه دا و چې ټولو دا خبره کوله چې باید دغه لوبه له سیاست څخه لرې سي، دا له سیاست سره ونه تړل سي، دا باید د مینوالو ترمنځ د اخوډاب سبب نه سي، دا باید د هیوادونو ترمنځ د هغه د اړیکو پل سي، لا هم همدغسې غښتلی پاتې سي. او پسې د دوی یوه مهمه مسله هم دا وه چې ډېر زیات راغلي وو او پر مستقیم ډول باندې خپل لوبډلې ډېره تشویق کوله. کله چې ما ورسره په وروستیو کې ما ورته وویل چې ولې مو لوبه وبایلوله، نو دوی په ځواب ماته دا و، د 3 رسنیو چې ما یې نومونه واخیستل، د دوی 3 واړو خبریالانو ځواب دا و چې افغانستان لوبډله اوس ډېره قوي ده، ځکه افغانستان اوس دوی خصوصا د افغانستان سپین بالینګ یا سوکه توپ اچوونکو ته اشاره وکړله. افغانستان لوبډلې ته د کمې لوبډلې یا د داسې وی لوبډلې چې مخکې به داسې یو فکر کوه چې ځوانان دي باید په دې سترګه ورته ونه کتل سي. کې ما ورته ویل نواز ستا پر نظر باندې د افغانانو د بریا راز څه وه؟ وایي ښه لوبه یې وکړله، ښه لوبې نتیجه بریا وي. نو نن یو تعهد او هغه کوم پلان ماته راشد وویل چې په کوم پلان چې موږ تللي وو موږ په هغې پلان کې کامیابه شولو. په کمه سترګه باندې ورته ونه کتل سي، ځکه چې اوس افغان لوبډلې خورا زیات پرمختګ کړی ده. دا خبره وراته چې نجیب آرام منډې ډېرې کمې دي، باید موږ تاسې احساساتي نه شو، موږ تاسې باید لوبه ما او تا تر اخره پورې پر مخ بوځو چې ښه لوڅ بال په مخه باندې درسي ته کولی سي شاټ پې ووایي چې ډېر ما او هغې سره هماهنګي درلودله او همدا هم د بریا راز وه. زه باید دغه راپور تاسې که راسره پاتې شئ ښه به وي. زه خپله د یو سوال نیم وروسته لرم او مطمئن یم چې نور ملګري هم غواړي د تاسې نور واوري. غروال صاحب په ډېرې بښنې سره زه باید دغه راپورونه ولیږم، که نه د راپور ولیږم. ما ویل که ما ته مو که دغه دوستان د ګروپ نه خفه کېږي، که ستاسو سوالونو ته ځواب ووایم بیا ما ته اجازه راکړئ چې زه هغه خبر ولیږم. نه هیله کوم که دغسې وي نو بیا زه یو وروستۍ پوښتنه نه کوم، امید ده چې نور ملګري راسره ستړي نه شي. محمدي صاحب، تاسې د پاکستانیو ژورنالستانو د سیاست خبره وکړه چې لوبه باید د سیاست نه لرې پاتې شي.
آیا ستاسو نظر فکر نه کوي دوی د غلوبه د سیاست سره لمګ ډیر انخلوي کله دوی د چیرمن خبرو ته فکر وکړي د سکواډ د اناونسمنت په کمرسانیز کانفرنس یو په دې کې د څرګندونې وکړلې چې هغه دوی پوهیږي چې افغانستان کرکټ د یو ډیر نازک حال او ونډربل سچويشن کې دی ته کوم پزغر د جواب نشي ورکولې فکر نه کوي دغه حد دوی کراس کړي ورلمخي غروال صاحب ډیره مهمه مسله تاسو نن د دې په چیرمن عمل تناست کومه ساحه کې یو دوه ځله ځال ته ولاړم غوښتل مې مرکه وکم د ځنو کسانو سره ځکه ته ګڼ چارواکي راغلي وو د افغانستان اسلامي امارت جنرال قونسل راغلی و د دې ترڅنګ د تیر حکومت ګڼ چارواکي هلته راغلي نو زه دوه درې ځله هلته ولاړلم جالب دا و چې کله نوي ساحې دوه درې پرله پسې په شاټونه ووهل نو دی لګراوند څخه ولاړ ووته ما یو شی چې زه یو بل اړخ ته به وګورم غروال صاحب موږ تاسو خبريالان یو ډیر هغه د نظر نم لري ګرځو اما یو شی چې زه ګورم کله چې استرالیا له موږ سره په ډیر ناځوانۍ سره لوبي وځنډولې کنسل کړلې پاکستان دغه لوبي چې د نن روان نن اوله لوبه وسوله زموږ تاسو سره لوبي اعلان کړلې یو ډول یې د نړۍ هیوادونو ته داسې یو جواب ورکړو چې یعنی موږ تاسو په قصه کې نه یو موږ خپل کرکټ لا افغانستان سره کوو دغه اړخ کو ګوري یعنی دوی له سیاست سره د مسله ونه تړله خو بیا که هغه بل اړخ ته راسي چې کومې خبر یا څرګندونې د پاکستان د کرکټ بورډ چیرمن وکړلې هغه متاسفانه ډېر خواشینونکې وي زما نن نیت همدا و چې زه له ده سره یوه مرکه وکړم خو متاسفانه هغه ما سره مرکې ته حاضر نسه او زما په د کوم کس چې ورسره و هغې راته وویل چې چیرمن صاحب ځي بله ورځ به تا سره ما غوښتل چې همدا خبره وکړم چې مثلا تا افغانانو ته داسې یو خطاب وکړي هغه څرګندونې دي زما پر اند باندې چې یو کشر خبریال یم دا پر نظر باندې یو نوه سپکاوی ده او یو نوه افغانانو ته خو متاسفانه چې دی حاضر نسه اوس به رسم خپل نظر ته زما پر نظر باندې کله کله دغه لوبه اوس داسې یو حساس پړاو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسېدلې ده بله ورځ مې په دې اړه باندې یو هندي په یوه مقاله لوستله هغه ویلي و چې دغه د افغانستان احساسات د پاکستان سره داسې شوي دي لکه د پاکستان چې د هند سره دي یعنی دغه لوبه دومره حساس پړاو ته سره رسېدلي دي په دې کې طبعا دغه مسایل راځي دا مسایل راځي هغه هم تر احساساتو لاندې ما پر نظر باندې راغلی و او دا د دې باعث چې داسې یو څرګندونې وکړي او اوس په یو نوه د دوی رسنۍ او خبریالان چې زه ورسره لکه مخکې مې چې نومونه واخیستل جنیوز و د دې ترڅنګ سما و د دې ترڅنګ آر ډیجیټل و د هغوی خبریالانو وویل چې یعنی د خبرو نه داسې معلومېدله چې دوی په هغې خبرو باندې پښیمانه وو هغه د دوی چیرمن هم په دې باندې پښیمانه وو د دوی خلک هم په دې باندې پښیمانه وو او نن بل اړخ کته راسو غروال صاحب هغه د تماشاچیانو ترمنځ ډېر یو خوشبختانه جنجال مشکل منځته رانغی او هغه فضا صمیمي وساتل سوله نو زما پر نظر باندې دوی هم په خپل دغه خبرو باندې پښیمانه وو او پښیمانه په ښکارېدل